د کونړ ولایتي ادارې او خاص کونړ ولسوالۍ ولسوال په هڅو په 6 جریبه عمارتي ځمکه کې د یوې لویې دیني مدرسې ودانۍ جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دغه دیني مدرسې ودانۍ جوړولو چارې د ځایي خلکو په مالي مټ پیل شوي چې څه موده وروسته به یې د جوړونې چارې بشپړې شي. خاص کونړ په ولسوالۍ کې دغه مرکزي جهادي مدرسه چې د هغې تعمیر نه و، د ولسوال صاحب په هڅو په کوششونو دغه ولسي مشرانو په هڅو په کوششونو باندې لله الحمد دې ته ورسېدو چې اوس موږ او تاسو هغه اساسي بنیاد کېښود، هغه ډبره هم کېښودله او د دغې مدرسې تعمیر به جوړېږي او انشاءالله په لسګونو طلبه کرام به په هغې کې درس و تدریس و یو دیني خدمت به کوي چې ولس او حکومت دواړه یو بل له لاس ورکړي او تعاون علی البر والتقوا په بنیاد باندې یو بل سره ودرېږي، همکار شي او د زړه اواز یو کی، د خولې خبره یو کی، فکر یو کی او هر قسمه تعاون د یو بل سره په دې اجتماعي دینی امورو کې د ولس په کارونو کې وکړي، نو ان شاء الله العزیز لږه موده پس به د افغانستان دغه آبادي بیخي بدله شي او بیا به تصور هم څوک نشي کولی په لږ وخت کې ان شاء الله د هغې له همدې امله جوړو شوو مراسمو کې د خاص کونړ ولسوالۍ قومي خلکو وویل ولسونه لیوالتیا لري چې اولادونه یې د عصري زده کړو ترڅنګ دیني زده کړې هم ترلاسه کړي. ولس پوره شوق لري چې په خپل شوق باندې د خپلو بچو دپاره تعمیر جوړوي او هغه څه چې په وس کې دي، ولس خو ډېر غریب دی، هغه څه چې په وس کې دي هغه کوي او د خپل د خولې مړۍ نیمه کړې ده او د خپلو بچو ته د تعمیر جوړولو یو زمینه برابره کړي. د مشرانو باندې غږ کوم او مشرانو غوښتنه کوم چې دغې مدرسه کې پوره ونډه واخلي، د ولس سره مالي لګښت ورسره وکړي، نور مشکلات یا مشکلات یې ورحل کړي، ستونزې ورحل کړي. نو انشاءالله زه قوم او ولس ته هم اطمینان ورکوم د حکومت په نمایندګۍ باندې چې انشاءالله موږ سره به خپل مشران په دې کې پوره تعاون کوي، مرسته به راسره کوي، پوره همکاري به راسره کوي. زه په دې مطمئن یم انشاءالله. د یادولو وړ ده د اسلامي امارت له لوري د کونړ په اړونده سیمو کې جهادي مدرسې رامنځته شوي او ډیری ځوانان پکې پر دیني زده کړو بوخت دي. ولایتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د عصري ښوونځیو ترڅنګ په پام کې لري چې دیني مدارسو ته هم اساسي ودانۍ ورغوي.